بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس د لیکسیون 20 یعنی شلم درس او د 20 سپیل یا بوکشابیغن داسې لیکل کیږي. ګوره دوستانو کوم ځای کې مثلا څوک 20 هم وایي 20 هم وایي، نو چې مثلا دغه لاندې مثلا داسې هغه نشي تحصیل لاندې را نشي مثلا اسانه ده. خیر یا دا خو ترازو درس شروع کوو دوستانو. دلته وایي وی استریکتیګه راهن فولګه ordnen de zitste yani څه دلته وایي وی یعنی کوم یو ist die richtige رښتیا یعنی یا صحیح یا راهن فولګه یعنی په څنګه څه معنا لکه مخکې چې تاسو ویل هغه څنګه هغه د په ترتیب باندې ویل کیږي. یا او په دې ځای کې وایي ordnen کنه جملې کوي زی تاسو د زیستي لکه هغه څه قطار باندې څنګه چې تاسو مخکینی درس کې لګورئ دوستانو، لکه موږ تاسو په اولنی درس کې لو اوس چې مثلا درته وایم اوس په پیږي. ښه اوس د دې د سہولت لپاره ګورئ دلته دوستانو ما تاسو لپاره یو گیم هم راوستلای. گیم چې یعنی ګورئ دوستانو دغه گیم چې د چې جوړی کنه یو دوه درې داسې په ترتیب باندې کنه د وس د دار لسلاندې راکوزي د درې په خواته ورولې بیا څلور ورولې بیا پنځه ورولې کنه شپږم داسې په ترتیب باندې د 15 بیرته تل راځي. یعنی دا خپل پیږي نو چې گیم دغه جوړیږي. که خیالم کړی دا گیم د یا د کارټونیانو یا د اکسونو مثلا د حساب هم یې البته نشه. نو مثلا په دغه ترتیب باندې چې دا گیم چې جوړ کې راهن فول کې کنه دا څنګه جوړو چې بیا ګډ وډ شو مثلا اورتننزي د زستی یعنی په هغه ترتیب باندې جوړ کې لکه څنګه چې مخکې یعنی په قطار باندې هغه سی کوي. ښه وزلته ګوري دوستانو شروع کو د خیر سره مثلا په مخکینی درس کې دا درس ویل شوی دا مثلا عمر ډیره توضیح ته ضرورت هم نشته. خو خیر اوس مثلا زمونږ استاد ولنه خط دغه چې ام دوچ کورس زين teilnehmer aus der ganzen Welt یعنی په دوچ کورس کې ټول زده کوونکي دا teilnehmer زده کوونکي دي مخکې مې درته ویلو یا شاګردان aus der ganzen Welt یعنی یا هغه د ډیرو ملکونو دي یا دلته دا ویلت خو نقشې ته وایي کنه نو یا د ډیرو مثلا د ډیرو نقشو دي خو نقشه خو همداسې نقشه نه چې یعنی د یو کس دي البته ملک ته هم وایي کنه همداسې ځان ته ملک ته لاند وایي لاند داسي لندا کنه یا ډیرو ته بیا لندا وای کنه نو دا په هغه حساب باندې مثلا لندا داسي لیکل کیږي دا ایت لري کیږي دلته د هغه والا دا عملوت والا ای خوري لندا نشه. بهرحال چې پوه شي دوستانو. ښه اوس زه تاسو نه پښتنه کوم چې مثلا په دې کې مثلا دوام خط د زمنګ استاد کم یو باید زه څو تاسو ته وایم ځکه زه تاسو نه په هغه درس کې پښتنه نه کوم چې کوم درس تاسو ویلې نه مثلا نیواري. مثلا البته زه په هغه درس کې تاسو نه پښتنه کوم چې کوم درس تاسو ویلې. بالکل دوامه دغه ده سلما kommt aus der Türkei und Nam aus Vietnam یعنی سلما د ترکیه نه راغلی یا د ترکیه ده او نام چې د ویتنام ده یا د ویتنام نه راغلی. نو دا شی یعنی دویم درس یعنی دویم مغه په ترتیب کوو کنه. ښه اوس پس دریم کوم یو ده. بالکل ماریا است aus Brasilien یعنی ماریا د برازیلین ده. ښه څلورم کوم یو ده. آفرین دغه ده څلورم یعنی څه برازیلین است ein Land in Südamerika یعنی برازیلین یو ملک ده په سود امریکا کې واقع ده یا مغلطه شته ده. ښه مغلطه ده یعنی. ښه پنځمه کوم یو ده. آفرین دغه ده پنځمه دغه یو ده یعنی څه alle sprechen viele verschiedene Sprachen und lernen zusammen Deutsch یعنی څه ټول sprechen خبرې کوي viele ډېرې verschiedene یعنی په ډول sprechen ژبو باندې und او lernen زده کوي zusammen Deutsch یعنی ټول سره یو ځای Deutsch زده کوي. دا درس مخکې ویل دونه توضیح ته ضرورت هم نشته او بس خو بیا مثلا البته زم بیا درته وایم چې مثلا صحیح پوه شئ. ښه شپږم خو البته هم دغه ده چې دلته وایي im Deutsch Kurs kann man auch neue Freunde finden یعنی په دوچ کورس کې کولای شي سړی چې نوی ملګری پیدا کړي. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي په دې درس باندې. زه به درته وایم هغه په ترتیب باندې ووایم صرف په دوچ کې او نور بیا تاسو مثلا بیا دغه لاندې خط درته وایم. ښه دلته وایي im Deutsch Kurs sind Teilnehmer aus der ganzen Welt. Selma kommt aus der Türkei
und Nam aus Vietnam. Maria ist aus Brasilien. Brasilien ist ein Land in Südamerika. Ja, alle sprechen viele verschiedene Sprachen und lernen zusammen Deutsch. Im Deutschkurs kann man auch neue Freunde finden. يعني خو بس معنا خو درته ویلې اوس به دغه لاندې نه درته وایم. ګورې دوستانو دلته وایي چې هغه ده schreiben Sie den Text in ihr Heft. يعني څه schreiben يعني ولیکئ زی تاسې den Text يعني دغه تکست in der Heft نه بخنه غواړم in der نه ده in ihr Heft يعني په خپله کتابچه کې. یا دوستانو نو دا درس تاسو په خپل کتابچه کې په ترتیب باندې ولیکئ لکه څنګه چې هغه مخکینی درس کې موږ تاسو له هغه سیل او دا وګورئ لمبر مرته لیکلی اول دا ولیکئ بیا دا ولیکئ بیا دا ولیکئ بیا دا ولیکئ بیا دغه ولیکئ بیا دا ولیکئ دغه سی ولیکئ او که بیا البته تاسو په شوی نه وي یا نه پوه نه شوي نو زه د دې درس لکه موږ ته لکه هاوسبونګ یعنی کورنۍ درس چې کوم یو راکړو هغه هم زه درته سره شریکوم بیا دغه سی لیکو سره بیا به مثلا تاسو هم خو صحیح پوه شئ. ښه ګران دوستانو فی الحال دراتلونکي درس پورې په پاکه لبانې سپارم. فی الحال چوس.